یو داسې ورلد ریکارډ چې د هغه جوړول خو پرېږده د هغې په باره کې موږ سوچ هم نشو کولی. یو سړی و چې په سمندر کې 438 ورځې تېرې کړې او هغې سمندر ته پیسیفیک سمندر وایي. دغه سمندر زموږ په سوچ نه هم غټ دی. که چیرې موږ په دنیا کې آر پار یو غار کول غواړو نو که هغه موږ په پیسیفیک اوشن کې شروع کړو نو دغه به د دنیا په دوم طرف هم په دغه سمندر کې راوځي. په لرنینګ انفارمیشن ټي وي کې یو وری بیا درته هرکلی وایو. دوستانو په دنیا کې ټول 15 سمندرونه دي او په دغه په ټولو کې غټ سمندر پیسیفیک سمندر دی او د دغه ټوټل رقبه چې کومه ده هغه 165 میلیون سکویر کیلومتر ده او تاسو به حیران شو چې د مونږ د ټولې ځمکې 148 میلیون سکویر کیلومتر رقبه ده. مطلب دغه چې دغه سمندر واحد زمونږ په ټولې دنیا نه غټ دی. په دې سمندر کې صرف یو څو جزیرې دي خو هغه هم دومره وړوکې دي چې هغه د دې سمندر تر مخ د یوې نقطې برابرې دي او په دې کې داسې جزیرې هم شته دی چې تر اوسه پورې انسان پرې قدم نه دی ایښی او که چیرې په دې سمندر کې یو انسان ورک شي نو د هغې موندول ناممکن دي. نن به زه تاسو ته د یوه داسې سړي کیسه بیانوم چې هغه په دې سمندر کې ورک شو خو نه د یوې ورځو دپاره او نه د 2 ورځو دپاره بلکې پوره 438 ورځو دپاره په دې سمندر کې ورک و. د دې سړي نام و جوز الویرینګا. دې سړي په سمندر کې 438 ورځې مطلب 15 میاشتې تېرې کړې وې. نو دلته سوال دا پیدا کیږي چې د 15 میاشتې په سمندر کې څنګه تېرې کړې. خو په دې نه اول به موږ دا ووایو چې دای سمندر ته د څه دپاره تللی و او څنګه دای په سمندر کې ورک شو. دا خبره ده د 2012 چې په میکسیکو شهر کې د جوز الویرینګا په نام باندې یو سړی اوسېدو. په 17 نومبر 2012 باندې دا سړی د خپل یو ملګري سره د مچھلۍ نیولو دپاره روان شو. د دوی منصوبه وه چې موږ به په سمندر کې 30 غنټې تېروو. دوی په دې 7 فوټ کښتۍ کې د ځان سره یو انجن او یو فریج او د خپل ځان سره د یو وخت روټۍ واخیستله. خو دوی ته څه پته وه چې د دوی را روانې 438 ورځې په دې سمندر کې دي. نو دوی د سمندر د کنارې نه 120 کیلومتر لرې لاړل او هلته د مچھلۍ دپاره خپل یو جال واچولو او په دې وخت کې یو خوفناک سمندري طوفان راغو. دوی جال په هغې ځای کې پرېښودو او واپس د خپل کلي په طرف را روان شول. نو دوی مسلسل 6 غنټې سفر وکړو او د سحر په 7 بجې باندې دوی د سمندر د کنارې نه صرف 20 کیلومتر لرې وو چې په دې وخت کې هغه وشول چې د دوی پورا قسمت بدل کړ. په دې وخت کې د دوی د کښتۍ انجن خراب شو. د دوی سره خو نوره څه ذریعه نه وه خو یوه رډیو ورسره چې هغې په ذریعه سره دوی خپل مالک ته لوکیشن ورولېږلو. دوی د مالک د جواب په انتظار و چې د رډیو بیټرۍ هم ختمه شوه. اوس دوی په دې غم کې و چې تیزې هواګانې شروع شولې او هوا د دوی کښتۍ واپس د سمندر په طرف روانه کړله. چې کومه کناره دوی لیدله هغه هم ترې ورکه شوله. د دوی مالک هم دوی په دې ځای کې ډېر زیات وغوښتل خو مینده یې نه کړل. اوس د دې هواګانو 15 ورځې تېرې شوې وې چې دوی د سمندر د کنارې نه 450 کیلومتر لرې تللی وو. په دې وخت کې خو نه د دوی سره څه اسلحه وه چې دوی فایرینګ کړی وای او خلک یې را خبر کړی وای او نه څه بله ذریعه. جوز او د دغه ملګري ته ښه پته لګېدلې وه چې اوس د دوی بچ کول ناممکن دي.
د دوی سره خوراک هم ختم شوی و، نو چې کمې مرغۍ به د دوی په کښتۍ باندې کېناستلې هغه به دوی نیولې او دغسې کچه به یې خوړلې او په سمندر کې د کښتۍ سره نږدې چې کم مچھلي و هغه به نیولې او خوړلې. د سمندر اوبه چې د هغې د څښلو نه د انسان مرګ هم کیدی شي، نو د باران اوبه چې د دوی په کښتۍ کې به جمع شولې دوی به هغه تر څو ورځې پورې څښلې او چې کله به څو ورځې باران نه وشو نو د مچھلي او د نورو ځناورو وینه به دوی څښله. ورځې تېرېدلې او بیا میاشتې، خو په اخر کې د جوز د ملګري نه برداشت نه وشه او په 4 میاشتو نه بعد یې خودکشي وکړله او سمندر ته یې ټوپ کړل او په دې نه بعد په کښتۍ کې صرف یو جوز پاتې شو. د یو اندازې مطابق جوز په سمندر کې اوس په دې ځای کې و. دغه د دنیا خاموشترین ځای شمارلی کیږي او د دې وجې نه غټ غټ لانچونه هم دلته ډیر کم راځي. اوس د جوز په سمندر کې 6 میاشتې شوې وې چې یوه ورځ یوه غټه کښتۍ ده ولیدله، نو ده ته د ژوندون څه سهاره میلاو شوه او ده د دغې کښتۍ په طرف باندې هر قسم ته اشارې کول شروع کړل، خو د بدقسمتۍ په وجه سره د ده دغه کوشش ناکام شو. نو تاسو په خپله سوچ وکړو چې په سمندر کې چې هره ورځ دې د مرګ سره مخامخ وي او بیا د ژوند یوه سهاره درته میلاو شي او هغه دې هم پرېږدي، نو په تاسو به څه تېرېږي. 11 میاشتو بعد جوز په خپله کښتۍ باندې 8000 کیلومتر فاصله طی کړې وه، خو اخر هغه وخت راغو چې په جوز باندې خپل قسمت مهربان شو. 30 جنوري 2014 یعنی پوره 15 میاشتو بعد جوز په اوبو کې د ونې په ټوکي او څه نور ګند ولیدلو، نو ده دا محسوسه کړله چې آس پاس جزیره موجوده ده. دی په دې سوچ کې و چې ده یوه جزیره ولیدله، نو ده دا سوچ وکړ چې داسې نه چې تیزې هواګانې د ده کښتۍ بیا واپس بوزي، نو ده د کښتۍ نه ټوپ کړل او دغسې جزیره ته ورغی. جوز پوره 15 میاشتو بعد اول ځل په ځمکه باندې قدم کېښودو. دغې جزیره ته مارشل جزیره ویلی کیږي او ده په دغې جزیره باندې یو سړی مونده کړ. په دې وخت کې دی د خپل شهر نه 11000 کیلومتر لرې و او دغې سړي دی بیا واپس خپلې علاقې ته راولېږلو. په دې وخت کې جوز 11000 کیلومتر فاصله په خپلې کښتۍ باندې تېره کړې وه. امید لرم چې دا ویډیو به هم ستاسو ډیره خوښه شوې وي. د نورو داسې معلوماتي ویډیو دپاره د زموږ چینل سبسکرایب کړئ.